سلامونه د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ملګری حمزوي یوسفزی یما نن په ثوابای شاه منصور کلی کې د ډیر ګران ډیر محترم ارواخاد نزار یوسفزی د تعزیتی ریفرنس په حواله سره یو غونډه را جوړه شوې ده. تاسو دغه زما په شاته لیدای شئ. دغه غونډې ته د ضلعې په سطحه د صوبایي مشران راغلي دي، د بېلابېلو سیمو نه د سیاسي سماجي تنظیمونو او د ګوندونو خلک راغلي دي. موږ هم راغلي یو، غواړو چې دغه ټول مشران د دې خبرې د نزار یوسفزي په حواله د هغه یاداشتونه د هغه خاطرې چې تاسو ته نه دي در رسېدلي د بیټک ټي وي په شیشه باندې هغه تاسو سره شریکې کړو. موږ سره اوسئ تاسو او دغه راتلونکي د دې غونډې دغه ګډونوال دغه درانه خواږه مشران او د هغوی تاثرات. ډېر منندونکی یم حمزوي صاحب ستاسو د چینل. کله چې زمانه څوک د نزار خان په حوالې سره پوښتنه کوي نو ډېر خوشحالېږم، ځکه چې نزار صاحب سره زما ډېرې رشتې، هغه زما یارو دوست مې و، ورور مې و، د سوچ او د فکر ملګری مې و او استاد مې و سیاسي او په پیشه راسره هم تړلی. نزار خان چې کله هم هغه په یو غونډه کې خبره کړې ده، یا د ملګرو په ناسته کې چې ته خبره کړې ده، یا ما سره چې ته په ټي وي کې په مراکات کې خبره کړې ده، یا ځان له موږ یوازې ناسته کې خبره کړې ده. نزار خان تل د پښتون قام د بدبختۍ جړه کړې ده، د پښتون وطن په دې بدر ورځ باندې چې د دې د ستونزو خبره یې کړې، د ستونزې را برسېره کړې دي. او نزار خان ټول عمر د لر او بر پښتنو په منځ کې د یو پل کردار ادا کړی دی. نن دا غم یوازې د نزار خان د کورنۍ، د نزار خان د شاه منصور غم نه، د صوابۍ نه، زما په وړاندې د پنجابیانو هم او د اتیا کلنه خلکو هم دغه په غم باندې جړلي دي. د لر او بر پښتنو هم په دې جړلي دي چې زموږ دا پل نن مات شو. زه یو ملګري راپاس وم، ما ته وایي چې تا ته پته شته؟ ما ورته ویل څه شي؟ چې نزار لاله وفات شو. او زه د 12 کلن وم چې زما د والد صاحب غم شو، زما پلار وفات شو. په هغه وخت کې چې څنګه هغه راباندې ډېر د هغې نه پس زما ترونه وفات شوي، ډېر خلک وفات شوي دي. نو ما ویل چې څنګه د اسمان تندر هغه اواز لګېدلی و، داسې د اسمان تندر په ما باندې د نزار خان غم لګېدلی دی. او د نن ساعته پورې زه دې منلو ته نه یم تیار چې زه نزار خان وفات شوی دی. او د هغه په شخصیت خو زما سره داسې الفاظ نشته چې خبرې وکړم. د نزار خان ټول ژوند ډېر بربنډ و، یو کلاو کتاب و، د هغه څه پټې خبرې نه دي چې چا سره پټې خبرې کړي. هغه کومه خبره چې پټه کړې ده هغه خبرې ښکاره کړې ده، هغه خبرې په سوشل میډیا کړې ده. او ډېر د پنجابي هغه ډنګ کې چور تل کیا ہے، بالکل یې کړې ده. نه خپل مرګ ته کتلي دي، نه خپل ځان ته کتلي دي، نه خپل بل چا ته کتلي، نه د چا نه یره تحه کړې ده. ټول عمر یې ډېره ډاډه خبره. یاره زه به درته دا وایم چې نزار د شخصیت داسې رنګونه دي که نه چې زه نن تاسو ته داسې خبرې کوم چې دا به تاسو ته هم پته نه وي. نزار یوسفزی چې و که نه، تاسو ګورئ تاسو د هغه جنازه هم کتلې ده، تاسو د هغه غم هم کتلی دی، تاسو چې دا ټول خلک ټوله پښتونخوا تر افغانستانه پورې ټول پښتانه چې چېرته په دنیا کې دي که نه، دا ټول د هغه په غم کې شریک وو. دا تاسو ته پته شته چې نزار یوسفزی دومره ډېر تعلیم یافته سړی نه و او ډېر په ماشوموالي کې چې لا شونډه شنه نه وه، د مزدورۍ دپاره دوبۍ ته تللی، خپل مشر ورور ځان سره بوتلی. خو هغه د خپلې پښتنې خاورې سره، د خپل پښتون ولس سره، د خپل پښتون قام سره دومره زیاته مینه وه چې هغه دومره زیاته مینه ورکړه. او دا په متحده عرب اماراتو کې مزدوران پښتانه، شتمن پښتانه، دا ټول په یو موزي کې داسې وتړل چې نن په متحده عرب امارات کې د صوابۍ او د 400 په شان عوامي نیشنل پارټي ده. دا د نزار یوسفزي کمال و. او بله خبره په نزار کې دا وه چې نزار د عوامي نیشنل پارټۍ د متحده عرب امارات سیکرټري پاتې شوی دی. ټول د پښتون ولسي څومره تحریکونه
د هغې صدر پاتې شوی د خپل کلي او د دې علاقې چې کوم فنډ د خلکو لپاره کېده د هغې هم مشر پاتې شوی او هلته د مزدورۍ نه زیات وخت چې کوم دی نو خپل قامي تحریک له ورکړی دی خو نن په ټوله زه په چلنج سره خبره کوم زما ډېر نږدې ملګری و په نظار یوسفزي باندې په دې 40 کاله کې څوک د یوې پیسې خبره نشي کولی ډېره لویه خبره په نظار یوسفزي څوک دا خبره نشي کولی چې زما په قرض دی لوی کروڑپتیان خلک چې کوم دی په دوبۍ کې د هغوی سره تعلق او هغوی راغونډول په هغې کې خلک جمع کول خو نظار چې دی نو خپل وطن سره او خپل کام سره مینه کول چې دي که نه نو دا سړي له عزت هم ورکوي احترام هم ورکوي نظار دا چې نن دومره خلک را جمع شوی د نظار واحد خبره دا وه چې هغه خپل ولس سره خپل وطن سره خپلې خاورې سره ډېره بې بدله مینه لرله نظار یوسفزی چې کوم دی هغه خاص کر په اماراتو کې د پښتو ژبې لپاره چې کوم پروګرامونه به هغه کول چې کوم تقریبا پروګرامونه به امارات کې کېدل نو هغه به هغه کول هغه به هغه دغه کول چاندې به یې کولې دغه به یې کو د پښتو ژبې لپاره د هغه ډېر زیات چې کوم دی نو قربانۍ دي خاص کر په اماراتو کې او هغه چې کوم دی نو بنیادي طور چې کوم دی نو هغه د باچا خان د قافلې یو سپایي و هغه مطلب دا دی پیدایشي نیشنل و او په دې پارټۍ کې پاتو د هغه د پښتنو ژبې سره پښتو ژبې سره بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو تاسو مشکور یو چې تاسو دوره ټایم وباسه او زموږ د پروګرام لرالی دا زموږ د دې کلي د ملګرو یو ارمانو یو خواهشو چې نظار یوسفزی چې د دې صوابه ضلع یو پہچانو په دنیا کې او هغه یو داسې باچا خانه و چې د هغه خدمات د هغه په مرګ باندې ښکاره شو نو چونکې د صوبې د عوامي نیشنل پارټۍ هم دغه و چې په هغه باندې به یو تعزیتي ریفرنس موږ په صوابه کې کوو بل ریفرنس په کې موږ په باچا خان مرکز کې کوو دا نن په د هغې کړی وه چې په شاه منصور کې تاسو دا ریفرنس وینئ دا نن د هغې لومبی کړی ده انشاءالله بل پروګرام به په باچا خان مرکز کې کېږي او د هغه خدماتو ته به خراج تحسین پیش کېږي خو دا موږ صرف د عوامي نیشنل پارټۍ د سوري د لاندې کړی دی خو دې کې د نورو پارټو ټول مشران ناست دي د پی ټي آی صدر صاحب ناست دی د مسلم لیگ نوم صدر صاحب زموږ د کلي ناست دی د قومي وطن پارټۍ د ضلع سینئر نائب صدر فیاض علي خان ناست دی داسې نورو پارټو والا راغلي دي نو نظار یوازې عوامي نیشنل پارټۍ نو د هغه خدمات دوره وو چې هغه ټول پښتنو تسلیمول هغه یو کام پرستو د خپل کام درد به د هغه په زړه کې وو چې هغه به د هرې پارټۍ سره وو خو چې هغه به تکلیف کې نو نظار به ورسره ولاړو زما نوم وصال احمد دی د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعي کونسل ممبر وم او تحصیل سوشل میډیا ایکټیویسټ وم نظار لالا د پښتون کام یو ډېره لویه سرمایه وه یو ډېر لوړ کام پرست شخصیت او ډېر د پښتونولۍ علامت و د ورورولۍ اتفاق اتحاد علامت و د پښتنو دپاره یې ډېرې هلې ځلې کولې که هغه تعلق چونکې میډیا سره نو د میډیا په لار باندې هم چې هغه به کله هم خبره کوله نو د پښتون کام د پښتنو د خدمت د پښتنو ته چې کومې راپېښې ستونزې وې د هغې به هر وخت ورسره فکر و په هغې هلو ځلو کې به هر وخت هغه د هر چا نه ډېر مخکې او یو ډېر ښکلی سړی او د ټول عمر او ټول دغه چې د هغه به تا کم ځای کې ولیدل هر ځای کې د هغه خبره به د خپل کام هر ځای کې که هغه به کم ځای کې په دې سوشل میډیا به موږ د نظار لالا کمې هلې ځلې لیدې ټولې به د پښتنو او د پښتون کام دپاره وې موږ به انشاءالله زموږ پارټۍ کې ټول داسې مشران شته نور هم شته نظار لالا دی الله هغه جهان ښایسته کړي او الله دې ورله لوړې درجې ورکړي او موږ به تر اخري وخته پورې د هغه خاندان سره د هغه بچو سره به عوامي نیشنل پارټي به په هر ډګر په هر مقام د ژوند په هره سخته کې په هره خوشحالۍ کې به هغه سره انشاءالله ولاړ یو او زمونږ ټول مشران هم په هغه لار باندې به روان یو که مونږ کشران یو مونږ به د نظار په لار روان یو مونږ به هم د هغه په شانتې هغه جذبې به د هغه ژوندی ساتو په آخره کې یو شعر د نظار لالا روح ته ډالۍ کوم ته چې لاړې نو تر ډېره وخته یاره د دې ښار په سراغونو کې ستا را ډېره مننه